علیکم امید کوم تاسو ټول خاص دی موږ تاسو ته بهترین فارموله درښیم فارموله د څه ډېر کسان لکه مشکل سره تاسو په خپل چې غوډه د فارموله په آسان نه استعمالول نو د لپاره تاسو بهترین کار درښیم بهترین طریقې سره شي استعمال شي ما سره فور ایگزامپل ته دا نشید پروت دا شید پروت تاسو بخاري نو موږ د فارموله استعمال کوو د فارموله څنګه کار کوي صحیح شو ډېر دفترو کې څه وخت هغه جوړوي دا ریکارډ جوړوي چې هغه دوی چې د پورا د څومره شان تاسو خاص کړي دغه دوی موږ ته ریکارډ راکړه څومره خرڅوي د کوم تعداد باندې د دې پورا صحیح ریکارډ مونږ ته راکړو او موږ څنګه معلومه نو لپاره ډېر آسان طریقې سره به دا فارموله استعمال کوي الحمدلله تاسو په آسان سره د نه کار واخلئ شي نو راځي فارموله استعمال کوو ته موږ نشته کو سمف نه بعد دا وی رینج راته راکړه رینج راته راکړه نو رینج موږ دا ټول سمثینګ نمونه واخلو صحیح شو دا کوم څه نمونه لګیدلی دا وی کوما صحیح شو دا وی کرایټیریا کوم یو دا نوم په کوم ځای کې باید راشي چې موږ ډیټا راو باسو نو موږ دلته باید دا نوم راشي صحیح شو دلته بیا موږ کوما دا وی سیستم رینج راته راکړه دا ټول رینج په کوم ځای کې پروت دی ځکه موږ دا ټول رینج دلته پروت دی صحیح دی نو دا موږ کو بریکټ کلوز صحیح دا زیرو په دې معلومي چې دلته موږ په تاسو پر دې کې نوم نه درې کړي په دې په زیرو معلومي نو ته موږ ولیکو اوپو خرڅوي دي 8800 روپے اوس د مونږ ته تقریبا 1600 دلته دي اوس دلته په طریقې سره تبل فنکشن استعمال کوو ټای لپاره سی او ام سم صحیح شو نو دلته یو اوپو برا واخلو او دلته بل اوپو برا واخلو او دلته بل اوپو برا واخلو نو دلته بابا کو 8800 صحیح شو نو دا شی دلته تاسو کلیر سول په صرف فیصد باندې الحمدلله صحیح شو نو دا و دینه څنګه تاسو کار اخلي دا طریقې سره نو دلته بل نوم موږ چینج کو دلته به چینج کو سمثینګ دا وایي چې 5900 روپے دا خرڅ شوی دی نو دا په تاسو طریقې سره د نه کار اخلي دلته په بل یو شی تاسو دا جوړ کړئ چې د کې به تاسو یو لیست جوړ کړئ چې دا آسان طریقې سره د نه فنکشن کار وکړي نو موږ دلته لاړ شو ډیټا ته ډیټا نه بعد دلته ډیټا ویلیډیشن ته لاړ شو ډیټا ویلیډیشن کې به موږ دلته وته لیست جوړ کو نو دا وی سورس راکا سورس به موږ دا ټول نمونه ولا ورکو صحیح شو دا ټول نمونه موږ دلته ورکو او دا لیست موږ بند صحیح دی نو دلته په اسانه سره دا ټول نمونه دي تر راسي نو موټرولا څومره خرڅ شوی دی دا څومره خرڅ شوی دی نو د آسان طریقې سره دا مقصد باندې چې تاسو په موبایل باندې استعمال کې ډېر کسٹمر دي چې دا ورځ ډیلی روټین کې راځي په دکانو کې دغه سامان اخلي نو دغه ډیټا په آسان طریقې سره تاسو ریکور کوئ شي شو دا شی چې ډیټا جوړه کې په آرام سره نو په آسان سره تاسو کار په آسان سره کوي او دینه بعد به تاسو چې شی کوئی ډېر کسان ته نمونه اکثر راځي چې لکه احمد دا او وسیم دا اکثر نمونه موږ غواړو چې دواړه یو ځای سره کمباین شي نو د لپاره اسانه فارموله دا ده نو تاسو دا ولیکئ CON کاونټر دې ولیکو دینه بعد ته وي د ټیکس 1 راکړه نو ټیکس 1 زمونږ احمد دا ډاټ او ټیکس 2 زمونږ وسیم دی صحیح شو دا موږ بریکټ کلوز کو دا ګوره د دواړه نمونه سره کمباین راغلل صحیح شو ته د ښکار کوم د دواړه نمونه کمباین راغلل نو دې کار صرف دا کوي دینه علاوه نو دلته موږ بل یو فنکشن په دې کې استعمال کو هغه فنکشن دا چې لکه مثال کے طور پر موږ دلته په آسان طریقې سره یو بل فنکشن استعمال کو دا ډیټا موږ راواخلو دلته دا به کاپی او دلته به کو پیسټ صحیح شو دا څنګه ته پیسټ کړو نو موږ به دینه یو بل کار واخلو بل کار ود سي سي موږ به دلته لاړ شو او دلته به بل یو بهترین کار دلته بل کو ته موږ ولیکو ویلو کپ صحیح شو ویلو کپ دلته وایي سي ویلیو باید موږ دلته تلار څه ولیکو باید د پورا ډیټا هم د جنیسس تاسو کاما ټیبل ارے زمونږ دا ټول ټیبل صحیح شو کاما دا وی د کالم انډیکس نمبر تاسو کم یو د موږ ته کالم زمونږ په دې کې پروت دوم کالم کې په پاس موږ ډیټا په دوم کالم کې پروت ده دوم کاما او فالس دینه بعد موږ دا بریکټ کلوز
صحیح شو ان په دې راځي چې تاسو پر موږ ته سری لیکل نه دي د لپاره هم کتا سه هغه طریقې سره نو تا هغه جوړ کړئ دا ډراپ ډاون لیست نو اسانه به کار ته وکړي د تمنګ لاسو ته یو لیست ورته دا وی سورس منګوي دا ټول نمونه دنه بعد موږ دا بند کو صحیح شو دا ټول نمونه ته متراله هایلایټ شو نو موږ د سمسنګ چې شي دي دا لري 3000 روپۍ نو دا طریقې سره 1200 روپۍ شو صحیح ده دا طریقې سره کو کارونه ته وکړي نو وی لوک اپ او دا شان هم د طریقې سره تاسو استعمال کوئ شي او دین علاوه سي ده تاسو دلته یو بل فنکشن د موږ سره هغه فنکشن څنګه کار کوي ډېر کسان په دې کې دا کاونټ او کاونټ ا دا لږ لغون مشکل او ته پړاویږي استعمال کېدل نو هغه په آسان طریقې سره تاسو څنګه استعمالوي شي نو ته مثال موږ ته ولیکو سی او یو ان ټی کاونټ اکاونټ کار چې شي دا د اکاونټ کار چې دا نو دلته موږ استعمال کو د اکاونټ کار د چې شي دلته ولیکو سی او یو ان ټی دا شو کاونټ دا وی سی ویلیو مال راکا ویلیو موږ ورته وی دا یو دا صحیح شو دینه بعد موږ بریکټ کلوز دې کار اساس دا نمبرات جمع کېدل مطلب نمبرات جمع کېدل مقصد څنګه څو خانو کې لیکل دي یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحیح شو دا شو کلیر پلس نو دا دې کار دا او دینه بعد یو بل فارمولا دلته سی او یو ان ټی کاونټ ا کاونټ ا کار چې شي دا کاونټ کې ار اون درخېما دلته بیا ایکوال سی او ان count A COU COUN count A نو دینه بعد موږ چې وکړو دا ټول نمونه بل ورکو صحیح شو نو دا وکړو موږ بریکټ کلوز نو دې کار دا د کاونټ A کار دا سیدا نمونه ټول تاسو هغه کې جمع کې او د کاونټ فارموله کار دا صرف سیدا نمبرات تاسو راخلي یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحیح شو 10 نمبرات تاسو جمع کړئ نو دا ډېر بهترین کار کوي نو امید کوم چې تاسو به دا فنکشن خوښ شوی نو خپل دوستان